بیا وایي د لوږې او د خیانت نه د پناهۍ دعا. خیانت خو ډېر بد صفت دی، مؤمن خیانتګر نشي کېدی. لوږه لوی امتحان دی که نه معمولي امتحان دی، او لږې محسوسوي کله ناکله، نو د الله د نعمتونو د شکر به د الله د نعمتونو احساس ورته کېږي، نو شکر به ادا کوو. او څنګه موږ محسوسولی شو؟ روجې نیسئ چې دې ماشین له لږه دمه ورکړي، نو تا ته پته ولګي چې کوم ورته نه میلاوېږي د هغوی څه حال دی. موږ خو لګیا یو، بعض وایي موړ نه وایي دا جامه مې ستړي شو. ښه دقه سړی بیا لږ سبا فریاد کوي، یاره بس غوټې غوټې ژوند دی او سپېره ژوند دی. ته لاړ شه د خلکو حالات وګوره چې کومو خلکو ته اوبه نه میلاوېږي، ډوډۍ ورته په هفتو نه میلاوېږي، چې د هغوی به څه حال دی. نو حدیث د ابو هریره رضی الله عنه امام ابو داود راوړی دی، امام نسایي هم راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا وغوښته: اللهم انی اعوذ بک من الجوع فانه بئس الضجیع. یا الله زه پناه غواړم په تا سره د لوږې نه، ځکه چې دا ډېر بد ملګری دی. لوږه ښه ملګری که بد ملګری؟ بد څنګه دی؟ یعنې وځوروي، تکلیف کې شي سړی، او د هغې د لاسه دین کې هم کمزوری کېږي، دنیا کې هم کمزوری کېږي. بیا به دا وایي چې واعوذ بک من الخیانه، او پناه نیسم په تا پورې د خیانت نه، هر قسمه خیانت. د الله سره به خیانت نه کې، پیغمبر سره به نه کې. لکه قرآن کې الله څه وایي: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. الله او د الله د رسول سره به خیانت نه کوئ. دغه شان د دین سره خیانت جملتن به نه کې، مور پلار سره به نه کې، ملګرو سره به نه کې، په مال کې به نه کې، په عهده کې به خیانت نه کې کومه چې الله تعالی درکړې ده، او دې څه پسې بیا ځه. نو خیانت یوازې دغې ته نه وایي چې تا سره چا پیسې کېښودې او تا هغه پیسې خوړلې دي، نه. خیانت ډېر صورتونه دي چې خپل ځای کې بیان شوي دي. فإنها بئست البطانه، ځکه چې دا د پټو خویونو نه بد خوی دی. خیانت څه دی؟ بد خوی دی، په پټو خویونو کې. ولې پټ؟ ظاهره پته یې نه لګي، زړه کې پروت وي که نه، نو دا ډېر بد خوی دی. وی الله ماتې وساتي. اوس